د طالبانو د کورنیو چارو وزیر وایي چې موږ رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لرو. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د احمدزیو د قوم له مشرانو سره په کتنه کې ادعا کړې ده چې د دغه ډلې رژیم د خلکو ملاتړ لري او په رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د احمدزیو قوم له مشرانو سره د سراج الدین حقانی د ناستې موخه د طالبانو د نظام پیاوړتیا او بقا وه. ویلي دي چې په نړۍ کې هغه قومونه بریالي دي چې متحد وي او هغه حکومتونه به بریالي وي چې د خلکو ملاتړ ولري. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر زیاته کړې ده کله چې نظام ستاسو ملاتړ وکړي په رسمیت پیژندلو ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې طالبان وایي چې د دغې ډلې رژیم د سیمې د ډیرو هیوادونو په پرتله ټول شموله دی. دا ډله د ادعا هم کوي چې د ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې په ګډون یې خپل تعهداتو باندې عمل کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو ملر هم د واشنګټن پر دوامدار دریځ ټینګار کړی. ویلي دي چې طالبان باید د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مشخص ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبریالانو ته ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته لاره اوږده پاتې ده.